د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ څخه 130 تنه مجاهدین فارغ شول. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو د قوماندانۍ د جګړه ییز ملاتړ ښوونځي د انجنیري او مخابرې له 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو او د ټیټ رتبه بریدمنانو له ښوونځي څخه د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قطاعاتو او جزو تامونو 130 تنه مجاهدین نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. مسؤلینو په ویناو کې فارغ شوي مجاهدین راتلونکو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د دندې په ترسره کولو کې اطاعت کوونکي اوسي او د بیت المال ساتنې کې امانتدار پاتې شي. په پای کې نویو فارغانو د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتووالی وښود. غونډه یادو فارغانو ته د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. په یو بل خبر کې بیا په 207 الفاروق کلي اردو کې 129 اراده وسایط او 28 میله وسلې ترمیم شوې. د ملي دفاع وزارت اړوند 207 الفاروق کلي اردو د تخنیکي او مسلکي ټیمونو د شپه ورځ هڅو په پایله کې 129 ارادې بیلابیل ډول وسایط او 28 میله بیلابیل ډول وسلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې. په ترمیم شوي وسایطو کې زریدار ټانګونه، انټرنیشنل دمتریک، فورکلیفت، لوډر، ګریډر، لنګر، کرینګ، موټر او وسلو کې روسي دشکې، زیکویک، دافع هوا او نورې شاملې وې.